د دوی کله ناکله ګوره ډېر ضروریات دي. د دې مثال ګورې د شمې راغلي، د شمې په سر باندې اور بلیږي، خو یاد ساته تا ته به روشنۍ درکوي انشاءالله. د شمې په سر اور بلیږي، اور، او تاسو ته پته نه ده د خپل ماحول، تاسو ته د خپل دین پته نه ده، تاسو ته د خپلو ښایستو ګیرو پته نه ده چې تاسو په کوم ښایسته ماحول کې اوسئ. یو اعلی ترین ماحول په دنیا کې الحمدلله تاسو له الله درکړی دی. دا یاد ساتئ ګورئ ښه، دا د هغه خلکو نه تپوس وکړه چې څوک په دنیا کې ګرځي راګرځي. دا د هغه خلکو نه تپوس وکړه چې څوک په بین الاقوامي معاشرو باندې پیږي. په ټولې دنیا کې ټولو دینونو دین پرېښودل ګورئ ښه، عیسایان د دین نه لاړل بېزاره شو. او زما خپله تجزیه دا ده څو پورې چې عیسایي وي دی به خرابېږي په دنیا کې، چې دین پرېږدي دی به سمېږي. ګورئ تاسو په دې کې څوک پوهېږئ یورپ کې یو زمانه تېره شوې ده، هغې ته تاریک دور وی، تور دور، هغه د پاپاګانو، هغه د کلیسایي دور راغلی. خو چې کله عیسایت پرېښود نو بیا لږه ترقي وکړه. اسلام سره چې ستا تعلق وي الحمدلله ته به ترقي کې دا ځان سره یاد سات. په ټولې دنیا کې خلکو دین پرېښود، ستا مسلمانانو پورې دین پرېښود، الله دې په امان کې وساتي. پس زمانه کې د علم مرکز مولوي صاحب سره راغلی بغداد، نوم مو اورېدلی دی که؟ هلکه وي بغدادي او بغدادي به مونږ هر هغه کس ته وي چې د بغداد نه فارغ شوی. بیا پس زمانه کې د علم مرکز قاهره راغلی وه، اوس هم پکې یو لویه مدرسه د ازهر ورته ویل کېږي. بیا پس زمانه کې د علم مرکز بخارا او سمرقند و. بیا پس زمانه کې د علم مرکز دا دیوبند وګرځېد. اوس هم د خو مونږ باندې د هغې دروازې د حکومت د طرف نه بندې دي، نو مونږ نشو ورتلی. اوس الحمدلله په ټوله دنیا کې د ټولو نه اعلی ترین د علم مرکز پاکستان او ستاسو د علاقې د پښتنو راغلي دي. ګورئ یاد سات، په ټولې دنیا کې د ټولو نه اعلی ترینې مدرسې. ستاسو په پاکستان کې یو یونیورسټي نشته چې هغه وایي چې زه بین الاقوامي شماره کې فرست نمبر یم، سیکنډ نمبر یم. 500 یو یونیورسټي نشته. په کالجونو کې یو کالج نشته په پاکستان کې چې هغه وایي چې زه فرست نمبر راغلی. او تا ته پته ده ستا دا مولیان چې را تاسو ته خړسلي مولیان وایه، چې را تاسو ته اوزګار مولیان وایه، چې را تاسو په دې مدرسو کې ناست دي. قسم دې په الله باندې د دې عالمانو په شان عالمان په ټوله دنیا کې په اعتبار د علم نشته. دا یاد سره په اعتبار د علم طرف او په اعتبار د دین او د تقوا سره د ټولې دنیا مولیانو ګیرو خورئ. را ګورئ دا راته ګپ نه لګوم. ګورئ وی ګوره دا ټول مولیانو ګوره د ترکو مولا ګیرو خورئ. دا کیسه لرې کړه یاره دا پسې جنجال. په مصر کې په ګیره باندې ټیکس دی، څه راغلی دی ټیکس، چې یو انچ یې پرېږدي نو لږ دی، او چې 2 انچ یې پرېږدي نو ډېر دی، او 3 انچ یې پرېږدي نو ډېر دی. نو زما د تره دا زوی او زما دا ګیره خو به زما په خیال د کال به بیا زرګونو ټیکس داخله و. نو سوچ کوئ په مصر کې ټیکس دی، په عراق کې ټیکس دی، په لبنان کې ټیکس دی، په الجیریا کې ټیکس دی، په چاد کې ټیکس دی. د هرې علاقې مولا دا ګیره خورله. دا یاد پټکي وغورځاو، دین یې د حکومت لاسو ته ورکړه. یاد ساتئ ښه، سعودي ته چې کله لاړ شئ که نو په سعودي کې مولا ته یو پیپر راشي، یو کاغذ راشي، او مولا ته وایي چې مولا ته وایي ټتو، نو مولا وایي ټتو، چې مولا ته وایي نه ټت، نو مولا وایي یو 100 ځله نه ټت. زما څه کار دی چې د حکومت سره زه جنجال کوم؟ دا راته ګپ نه لګوم. ګورئ د ټولې دنیا معاشره کې مولا سر ښکته کو. چا ته یې ښکته کو؟ امریکې ته یې ښکته کو. دا بلوټانو دا یو مولا دی ستا نه پښتو الحمدلله. دا ستا په حمایت سره، دا ستا په دعا سره، دا ستا په امداد سره، دا ستا په مرستې سره، ستا په مخ باندې ښایسته ګیره الحمدلله ولاړه ده، د مولا په مخ ته ښایسته ګیره ولاړه. ته به الحمدلله ښایسته ازاد لمونځ کوې، څنګه ازاد، او مولا دې الحمدلله ازاد لمونځ کوي. دا ولې؟ دا د عالمانو د قربانو ثمره راغلې ده. ګورې دا د دې وړو وړو مدرسو یو انقلاب دی. دا د دې قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انقلاب دی. دا ستاسو د علماء اخلاص دی، دا ستاسو د علماء
فقر دی، دا ستاسو د علمو مسکنوالی دی، دا ستاسو د علمو غریبتیا ده چې دا غریبتیا قبوله کړې ده. که انشاءالله ستا د بچي خدمت پکې دا یاد ساتی ګورې ستا د بچو خدمت به کوو انشاءالله، دین به درته رسوو انشاءالله، عقیده به درته رسوو انشاءالله، او مکه دین او عقیده به درته رسوو چې کوم دین او عقیده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا بهترینه ډله ده په دنیا کې. حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل راووت جومات کې ناستو، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه ډلې ناستې، یو ډلې والا ذکر کو، بل ډلې والا تعلیم او تعلم کو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کلاهما علی الخیر، دواړه د خیر والا ډلې دي، خدا د علم والا ډله دا د ذکر والا د ډلې نه بهتره راغلې ده. انما بعثت معلما، زه الله تعالی استاد او زه الله تعالی معلم را لېږلی یم. ابو هريره صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګرد دی او دا د مدرسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرست نمبر شاګرد دی. فرست نمبر په معنا د دې سره په اعتبار د علم سره اول نمبر دی، په اعتبار د فضیلت سره اول نمبر ابو بکر صاحب دی، په اعتبار د فضیلت سره دویم نمبر عمر صاحب دی، په اعتبار د فضیلت سره دریم نمبر عثمان صاحب دی، په اعتبار د فضیلت سره څلورم نمبر علي صاحب دی. دا زموږ اهل سنت والجماعت راغلی. خو په اعتبار د سبق سره د ټولو نه اعلی طالب د مدرسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محرم صاحب ډېر حدیث یاد دي، په ټولو صحابو کې له ټولو نه زیاته حدیث ته چا یاد دي؟ دا د محرم صاحب یاد ده. یو ځل جومات ته راووت، صحابه ناستو، دا د مال حال وطنونه پته شوي وو، الله تعالی پته کړي، مالونه مدینې منورې ته راغلي وو، بازارونه آباد وو، تجارتونه کېدل. دې راغی چغې والے، ای مسلمانانو، ای صحابه، د حضور صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي. په جماعت کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میراث تقسیم دی، ځانونه سره میراث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو صحابه بیا صحابو یاد ساتي. ها د صحابو کوشش دا چې زمونږ سره داسې یو شی راشي چې تعلق د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم. معاویه صاحب ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکونه مبارک چرته پیدا کړي، مشکات لیکلي، هغه نکونه به ځان سره ساتلي. او روایاتو کې راځي چې کله وفات کېده نو قوم ته وایي چې ګوره وفات کېږم، خو دا نکونه مبارک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په دې شونډو باندې او زما په دې سترګو باندې ایږدی په قبر کې، الله تعالی به مې له دې د برکته مغفرت کوي. ګوره یاد ساتي. ابو محذوره ورته ویل کېږي، صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بخاري حدیث دی. دا ویختې غټ راغلی، دا نور ویختې کم وو، دا لږ غټ وو. دا طریقه ګورې عامو حالاتو کې سمه نه ده. ګورې ستاسو د ماشومان کله ناکله ګورې ته به یې چې په سر باندې کاسۍ ښودلې ده، دې ځای کې څه نوي او ګورې پاس موجود راغلی. خیال کوئ په دې ماشومانو. ګورې سپین ږیرو تاسو چېرته د خپلو ماشومانو ته د ترتیب او د تهذیب نظر کړی دی؟ بس صرف دغه اسکول دی؟ نه، کوئ به ګورې. ښه لږ به تاسو د هغې چیکپ کوئ. ګورې لږ به تاسو په هغوی باندې چک ساتئ، لږ به تاسو د هغوی حفاظت کوئ. تپوس دې کوه بچیو، ګوره زما ستا په دې لاس کې دا 50,000 روپو موبایل له کوم ځای نه راغلی؟ تپوس دې کوه دا کومې جامې چې دې نوې اغوستې دي دا خو در ما لرې کړې، دا کوم ځای کې راغلي؟ تپوس کوه د خپل بچي نه، تپوس کوه د خپل نوسي نه، تپوس کوه. ساتې لکه د زمري غوندې، خوراک ولې د سرو ورکوه، خو ساتې به یې د څه غوندې د زمري. علي به دې حیا او عزت برقراره ګورې راغلي. دا یاد ساتي. که چېرته د زمري غوندې دې ونه ساتل نه، ګوره حیا او عزت کې به دې فرق راشي. الله دې په امان کې وساتي. لوی ویښتي وو. دا صحابه په طرف شي دا دې څه چل کړی دی؟ وایي یاره زه ماشوم وم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په زمانه باندې د اذان کو. اب بلال صاحب اذان کو نو د داسې نقل کو. ماشوم حضور صلی الله علیه وسلم وایي ما له خیلک راولئ. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله کېناستلی شو نو دا ماشوم و دا سړه چېده. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وایي مړه چا اواز مې خوښ شو، شا به اذان وکړه. وایي ما له خو نه راځي اذان. وایي زه درته وایم چې اذان وکړه. اذان به رسول الله صلی الله علیه وسلم کو، بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د اذان کو. خو د لاس مبارک د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راواغست او د ده پر سر باندې کېښوده. ده وایي قسم دې په الله باندې په دې ویښتو باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک لګېدلی، دا به زه له سره نه لر کوم. دا د برکت، خیر او برکت والا ځای دی. روایات کې راځي انس صاحب د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دی. یو بل صحابي دی عبدالله ابن سلام ورته ویل کېږي. هغه ته وایي عبدالله ابن سلام ته عبدالله ابن سلام راځه ډوډۍ را باندې خورم. یاره ډوډۍ نه شم خوړی، تکلیف تی راته ډوډۍ نه شم خوړی. زه ته یو څو مسلې کوم. ښه د دعوت یوه مسله دا ده
چې هغه دعوت ته تلل بالکل واجب نه دي راغلی چې 1 روپۍ خرچه دې پرې راځي ګورې ښه 100 روپۍ 1 روپۍ مونږ کله ناکله مونږ مولیان یو خلک هم په مخه مونږ یې په مخه کړو یو ځای ته یې په مخه کړو یو چرګ یې لال کړی یو ورکوټې غوندې د پتونګې مې وخوړو یقین وکړه د 800 روپو پټرول مې چولي وګوره یاد ساته ما وی یا الله پاک دې 800 روپو به مې چرګ راوړې وه کور کې به مې د بچو سره خوړلې وه که نه سوچ وکړې که خبره مې بدله که صحیح ده او تاسو مولیان به هم لږه ګزاره کوئ مولیان وایي بس تالې پاکول سنت دی او تالې پاکول سنت حضرت تانوي صاحب لیکلي دي ملفوظات یو کتاب دی وایي تالې پاکول سنت دی خو د خپل کور تالې پاکول سنت دی ها د پردي کور تالې پاکول سنت دی ګورې دا مې درته یوه مسله وکړه تاسو مولیان طالبان خو یې تالې پاکول سنت دی حاجي صاحب د خپل کور تالې به پاکې ها د پردي کور تالې سنت نه دی اول ته پیتې تالې به او علي به دا وخت قبلې چې تکلیف ته نه وي راغلی ګورې ښه چې 1 روپۍ خرچه هم د باندې راته بیا نه دعوت وي یاره اړه ته مې نه کېږي دعوت نه شم خوړی تکلیف دې راته وایي دعوت کې مې مطلب نه دی وایي څه کې دی مطلب وایي ما په هغه کاسه ساتلې ده کومې کاسه کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک کړی دی ما هغه برتن ساتلې دی هغه کاسه مې ساتلې ده کوم کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک کړی دی زه چې هغه برتن کې هغه کاسه کې باندې خوراک وکړم وایي یاره اوس خوراک کوم زما په خوراک کې مقصد نه دی خو زما په هغه برتن کې مقصد راغلی دی زما په هغه کاسه کې مقصد راغلی دی کومه کاسه کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک کړی دا ډېر واقعات دي په دې نبوره صاحب راغی راشه میراث رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیمیږي ټول صحابه را منډه کړي چې وی کتل میراث نو یو ځکه عالمان ناس صحابه فقه وی بل ځکه ناس قرآن وی بل ځکه ناس حدیث وی بل ځکه ناس د قاعده درس کېده دا خلک په ځای پاسې دی ابو حنیفه دور سپینګي سړی او مونږ دا غلې راو تقریب ته راکړه کوم ځای کې میراث رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دی وی دا الله رب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په میراث کې پیسې او روپې نه دی پاتې شوی دا الله رب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په میراث کې او دقه قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله رب پیغمبر د میراث خلق راغلی او یاد ساتئ ورته د دوی ادب احترام د دنیا د غټو خانانو نه ان شاء الله زیات کوي تاسو له الله خیر ما د دې لپاره یو به علماء پس خبرې نه کوي ګوري ښا که تاسو هره پاتې کې پاتې خپل ځای قر تاسو خپل خو راغلي دي خو علماء پس به خبرې نه کوي ګوري ښا د علماء د خبرو نه بزان ساتي کوم ځکه چې عالمانو پس خبرې شروع شوي هغه نسل کې او خاندان کې الله تعالی خپل عالمان نه پیدا کوي چې ته عالم پس سپکوي ستا په کور کې به عالم نه پیدا کیږي چې ته عالم پس سپکوي ما یو روایت په مخ کې ذکر کوم خو ما ته هغه تخریج نو شوی اوس من هغه تخریج مونږ دې چې کتابي ضعیف مولانا حیات الصحابه کې مولانا یوسف سے ذکر کړی دي وی الله تعالی پر قیامت پر ورځ باندې یو سړی ځان ته ناشې مخامخ ودرې حکم به پښوی چې دا جهنمی دی لری کې جهنم ته ورواچي دی بدا سره معشوق چې په ټکای کړه دا شي ټکای بلا کوي چې الله ما جهنم ته ما چاو ما چا الله به راتو کې چې زه جهنم ته خو دې نه چاو د عالمانو سره د محبت او عالمانو سره د تعلق نو کوي چې عالمانو سره د تعلق الله به جنت ته ورنني او کوي چې عالمانو سره د تعلق نو بیا به الله دوزخ ته ور روان کې خو د الله اراده بدی چې دا سړی جنت ته درنه کوم دې خبره ته ځان سره دا نوٹ کړه بیا به راتو بیا به توي چې عالمانو سره د ډوړې خوړلې لکه نه دا نو کوي چې عالمانو سره به ډوړې خوړلې نو بیا به ان شاء الله جنت ته وردن کې او چې عالمانو سره د ډوړې نه خوړلې نو بیا به دوزخ ته روان شي الله دې په امان کې اوسات کار مې درو کته ګورې دا بوډاګان بہت جمعې په شپه راځي دا وظیفه بدن پوری ګورې کا پته مته پرې دمه ګورې پته کور کې په حق او مال راوړل ګورې زما غمانه مخره کوي کا بیا به پدریم الله سره راتو کې چې ډوړې نه د خپل دي عالمانو سره دي سلام کړی دي السلام علیکم چې عالم ته کړی دي نو کوئی چې عالم سره سلام کړی د الله به جنت ته وردن کې او عالم سره سلام نه کړی نو بیا به الله تعالی دوزخ ته وردن بیا به را واپس کې وای عالمان دي لیدلې دي او کړی دي او الله عالمان خو به لیدلې دي وای زدا داسې خلک چې دوی د لیدو د وجه الله تعالی انسانان جنت ته بوزي دا ډېر لوی فضیلت دی دا ډېر لوی خیر دی دا ډېر لوی فضیلت دی تاسو دې کور کې چې دا خپل عالمان پیدا شو قسم په الله په ډېر خوشالي ګوري زموږ د خپل کې مخکو زمانه وړاندې دا زموږ د سمزارګان صاحبان چې
دا تاسو سره چې ډیره دي زه په دې خاندان کې اولنی عالم یم الحمدلله اوس پکې پیدا شوم خو زه په سازاده خاندان کې په تنګي کې اولنی عالم یم زموږ د خلکو د پښتنو د سابدارګانو د خانانو به د علم ته داسې لګو الله دې نه کې الله دې نه کې خو علم ته داسې لګ په کاغذ سترګه کتل عالمي دا بس خوري لکه دا مولا دا ځدی چې وي مولا عمره پکې پراپګاندا کې وي مولا ډېر ډوډۍ خوري او هم وي دې بس خوري نه لکه چې خوري چې ما ته وایي چې ډېر ډوډۍ خوري خو الله دې درکې کنه یاد ساته چې قوي علم قوي له محمد یا الله كامل علم قوي علم او خود قوي رسيات وکړو ددنه به الله تعالی په علاقه کې داسې کاروالي چې ټول خانان نوابان وډیرګان بل د پخپو کې نه ناشتي دا یاد ساتي د ما یو ډېر غټ مرګره نه تنګیوال کو د کیوی نو تنګیوال د کې څوک څوک دی لاس چت کې ها تنګیوالو زمونږ راشنغر خانان مشهور دي د 2000 او د 3000 خان چې هغه ته مونږه غریب وي سوې وته دا غریب دي 2000 کې زمونږ د علاقو د خانانو سونه زمکه ده 30000 32000 40000 ها هغه کې خان زما مرګره اوس مشکلاتو کې الله دی حفاظت کې الله دی روبس خو زما مرګره اون دې ډکیتا زمیدار ولا قیمت زچ زو ما ښه څه چل دی وې جنازه را اغړ گاڑی وسره سپین ز پاکه کې ناستم اسی چې پکې سړی کې نو داسې داړې هوا کوي ورکا ز پکې کې ناست لاړ چې څنګه کوشو باندې مليان طالبان د الله تعالی خصاتی بیمار را منډه کړو دا ملاقات او لا شنو کول ولا کې نو مفتي سه وغه بیا را تسپینګرو مليانو صادر واچو کې ناستم دې داسې ولا ما د دې لا سره کزا سره مې کې نو چې مې کې نو ما ته پټ په وکی وی ډېر اوره ډېر اله خراب کړه ولی وی ما ته خو چاستړي مو شي مونږ ما ته خو چا په خیر علي دا ټول زمیدار یو ما ته ستړي شو نه یو تا ته ستړي مې زو وارث ته محمد رسول الله او داغه د پلان نوم مې واغت مې ته وارث ته پلان کې خاني او زو وارث ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ډېر د خان په وارثه کې د نواب په وارثه کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وارثه کې تاسو چې چرته لاړ شئ د جنابګاه ته به ځای راځئ که تاسو چرته خانانو نوابانو ته څادرې چولې دي چې استاد جي کېنه استاد جي کېنه دې مولوي صاحب ته دې مولوي صاحب ته وایې که نه چې کېنه دا عزت دی دا عزت دی الله تعالی ستا نصیب کړي ته چې موږ له عزت راکړې تعالی دې الله عزت درکړي ته چې د دې سپینو جامو احترام کې ستا په کور کې دې الله تعالی خیرونه برکتونه واچي موږ مولیانو سره نور څه نشته خدا دعا برته کوو چې الله تعالی څوک عزت کوي یا الله تعالی څوک دې جامې ته درانه ګوري نو یا الله تعالی دین او دنیا خوشاله د هر قسم آفتونو مصیبتونو نه پامار کې وسات زموږ د مليانو فقیرانو دا دعا چې دا دعا ته لګي د ان شاء الله بیا باندې کار سم راغلي وي ښا دا ماشومان الله مبارک کا او الله تعالی دې نور ماشومان الله د خیر او د دوی د تلو او د دوی د تکلیفونو سمري ورکی او د نور ماشومان کې د الله توفیق پیدا کړي چې مدق شانته دا پټکی را روان ک الله بیا پسر کی وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین